قسمت می سفر دا د منار اسلامی رادیو دا. السلام علیکم. د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلهمند یو درنو دوستانو چې تاسې ټول به روغ او جوړ یاستئ. د مبارکې روژې لومړۍ ورځ او لومړی سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې په خیر په پوره استقامت مینه او عباداتو یې ټولې ورځې د دې میاشتې په خیر ونیسئ. درنو دوستانو، وخت د روښانه ژوند د خپرونې دی. په دې خپرونه کې تاسې په همدې اړوند مسایل اورئ چې څنګه وکولی شو یوه کورنۍ له هغې وړاندې یوه ټولنه او بیا په ټوله کې یوه اجتماع څنګه ورغوو، په ټولو مسایلو او په ټولو اړخونو باندې سمبال ټولنه او دارنګه له خپلو بچیانو څخه راتلونکې ټولنه او راتلونکی کشر څنګه وځلوو. دا زموږ په لاس کې ده. راځئ خپل کوچنیان داسې وروزو چې سبا ټولنه زموږ په خیر او د دې خاورې په رفعت کې خاص رول ولوبوي. نو پیل په همدې خبرو کوو. خپرونه درته په دیني علومو کې د ماسټرۍ خاوند شیخ صاحب زین العابدین مدني وړاندې کوي. درنو هیوادوالو، په پیل کې به همداسې مقدماتي خبرې وکړو او چې څنګه وکولی شو دا ټولنه په خاص ډول ډیر تمرکز به مو په رمضان کې، ځکه چې د کورنیو جوړښت ټول په همدې کې ده چې موږ د خپل ژوند څنګه وځلوو. همدې کورنیو او همدې افرادو پورې تړاو لري. بیا به ستاسې کرښې هم راخلو، په تفصیل سره به ستاسې پیغامونه هم ځوابوو. شیخ صاحب، تاسې ستړي مشئ، هر کله راشئ. مهرباني. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ تاسو ټولو ته او ټولو اوریدونکو ته د المنار رادیو د څپونه د روژې مبارکې میاشتې د راتلو په مناسبت مبارکي وي. الله رب العالمین دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دغه میاشت د عزتونو او د کرمونو د رحمتونو د مغفرتونو میاشت په داسې حالت کې به موږ باندې تېره شي چې الله د موږ نه راضي وي. زمونږ د رادیو او زمونږ د ټولو کارمندانو او د دې رادیو کې د مصروف علماو همدغه هدف دی چې خپل ملت ته او خپل هیواد او هیوادوالو ته هغه لارښوونې په دې روژه کې وړاندې کړي چې کومې لارښوونې هغه واقعي طور سره د روژې غوښتنې دي او هغه پوره شي او موږ د هغه څه مستحق وګرځېږو چې په دې روژه کې الله وعده کړې ده. نو کرښې به مباشرې ځان سره راخلو. خبره په دې کوو چې د کورنۍ مسؤلیت په رمضان کې څه دی، ځکه دا میاشت ډېر لوی پیغام د ځان سره لري. هم تربوي پیغامونه لري او هم عملی او علمي او دارنګې د قرآن کریم سره د جوړ دا ټول پیغامونه دي. نو د باید د دې ورځې د پیغامونو نه کورنۍ خبرې شي. زموږ مسؤلیتونه د کورنیو څه دي، د خپل ځان د اولاد په رابطه باندې چې دغه 11 میاشتې خو مو سرګردان او لالهان د اولاد په دغه کې تېرې کړلې په رزق کې چې یاره اولاد د رزق ګټو. نن دغه یو موقع ده او دا داسې موقع ده چې په دې کې دا یو سیزن دی، د ښایسته اعمالو سیزن دی چې چا څومره پکې کوشش وکړو او څومره ورته توخه تیاره کړه او هغومره به فایده اخلي. نو که 11 میاشتې موږ په خوراک او څښاک باندې تېرې کړلې، نو نن د هغې خوراک او څښاک دپاره وقفه ده. دا وقفه په دې خاطر نه ده چې الله موږ له رزق نشي راکولی، بلکې دا په دې خاطر باندې ده چې موږ د خپل نفس او کورنۍ دې سره هم عادت کړو چې کله به ولږ او تنده راځي. ژوند همیش په یو حالت باندې نه پاتې کېږي، بلکې ژوند کې تغییر او تبدیل راځي. نو زمونږ دغه د رمضان المبارک خپرونې به ټولې ځانګړې وي په همدې موضوع باندې چې زمونږ د کورنیو مسؤلیتونه په رمضان کې څه دي او د رمضان دغه غوښتنې او تقاضاوې موږ څنګه پوره کړی شو. راځو دې ته چې رمضان المبارک دا خو واقعیت دی چې ډېر او د فضیلت میاشت او په فضیلت باندې دغه کافي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې روژه فقط زما په خاطر نیول کېږي او د دې ثواب به یوازې زه ورکوم، بل څوک د دې ثواب نشي ورکولی، ثواب نشي ورکولی. هغه وجه دا ده چې که یو څوک پټ ځای کې خوراک څښاک وکړي نو هغه به هر څوک نه ویني او د الله او د ده تر منځ مسله ده. نو ځکه الله وایي چې الصوم لي وانا اجزي به، روژه زما ده، زما د خاطر نه نیول کېږي. دې نه دا معلومیږي چې یو سړي کې څومره احساس او ایمان دی. راځي منځ کې اخلي. نو زموږ مسؤلیتونه د روژې په رابطه باندې او د روژې غوښتنې پوره کول دا زموږ د کورنیو دپاره اړین دي. اول خو دا دی چې د روژې هغه فضیلت چې موږ او تاسو یې نیسو
دغه فضیلت باید په نظر کې ونیسو چې ډېره لویه بهتري لري، ډېر فضیلت لري. په فضیلت باندې ځکه بحث نه کوو چې ټول مسلمانان دې ته لیواله دي چې ونیسي، خو بعضې ورونه داسې شته چې هغې کې سستي تنبلي ده، یا دا نغې نوي ځوانان دي په کورنیو کې، نوي هغه افراد چې سږکال ځوانان شوي دي، پروس کال ځوانان شوي دي، کېدای شي چې هغې ته به ډېره زیاته ګرانه وي، بلکې اکثرو ځوانانو باندې ګرانه ده، ځکه چې تقریبا په کم یا لس کم 3 باندې بندېږي او په 7 بجې باندې شاوخوا ماتېږي، نو ډېره لویه د جمعې 3 ورځې تقریبا جوړېږي. دا د ایمان په ارزښتونو، د ایمان په قوت سره نیول کېږي، او په دې کې د ایمان ازمایښت دی او د ایمان امتحان اخیستی کېږي چې واقعي په موږ کې څومره ایمان شته، او دغه ایمانداری باعث په دې باندې ګرځېږي چې انسان په روژه کې د اصلاح او د ښې لاسته راوړنې دپاره زمینه ځان ته جوړه کړي. دا نه چې فقط د روژې هغه هدف د خولې بندول د حلالو نه وګرځي مګر په حرامو باندې ورسر وي. زمونږ کورنیو کې عام طور سره مثلا زنانه دي، هغې د زنانه او بېچارهګانو خو به زه انشاءالله وروسته پروګرام کې دا خبره کوم چې مونږ باید په هغې باندې هم رحم وکړو. په کورنۍ کې ټول وخت د هغې د پخلي او د خوراک څښاک دپاره ونه باسو چې بس فقط ستا کار دی رمضان کې پخلی دی، بلکې خویندې په خپله باید تلاوت وکړي، ترجمې ته کښېني، ترجمه واوري، رادیو د لارې نه دغه وخت په عباسیاتو تېر نه کړي. دارنګې د کورنیو هغه مسؤلین مشران چې هغې په کورنیو کې ډېر زیات خوراکونه او څښاکونه برابرول غواړي د رمضان دپاره، هغې نه هم موږ باید ځان وساتو، ځکه دا تربوي د روژه د طعام او د خوراک او د څښاک میاشت نه ده، بلکې روژه اصلا د عبادتونو او د نفس د تزکیې او د پاکوالي میاشت ده چې دا نفس موږ خپل کنټرول کو، دا نفس د خپل لاندې راولو، د نفس ته دا وښیو چې کله کله به دا کارونه راځي چې تا باندې به ولږ او تنده راځي، خو ته به ګوره چغې نه وې. نو دا چې موږ کورونو کې وګورو ځوانان زموږ بچیان د حلالو نه خو به روژه شي، خو د حرامو نه د هغې روژه کېدل چې هغه حرام اسم حرام دی، هم په روژه کې حرام دی، هم په کوژه کې حرام دی. مثلا ډېر ورونه به روژه وي خو هغه به تلویزیونونو باندې ډرامې، سریالونه، فحش شیان ګوري، په موبایلونو به یې ګوري. نو که چېرته مونږ فقط د دې په خاطر باندې روژه یو چې د حلالو نه روژه ده او د حرامو نه ده، بیا خو څه فایده نشته. یا مثلا کور کې به زنانۍ یا به نور افراد د دې ټولنې وي، حتی بهر به هم راواخلو په اجتماع کې، په ټولنه کې ډېر ورونه داسې شته چې د رمضان په خاطر باندې بس کنځل کوي یو بل ته، په ډېره معمولي هغه باندې هغې کنځل کوي. دا کنځل کول دا روژه خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صوم جنه، روژه ډال دی، د ډال او د سپر حیثیت لري، لکه سپر چې په جنگ کې استعمالیږي میدان کې، نو د دې دا د ګناهونو دپاره سپر دی. خو ما لم یخرق، حدیث کې تر څو چې دا سپر ستا څیري شوی نه وي، څیري کېدلي څیري صحابه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا هغه ویل چې څیري کېدلي دا دي چې دا روژه نیولې ده، خو د روژې بې ته خیال نه ساتي، دروغ پکې وی دا په دې څیري کېږي، غیبت پکې وی کې دا په دې څیري کېږي، نور د سترګو خیال پکې نه ساتي، د غوږونو خیال پکې نه ساتي، نو د دې وجې نه هغه ډال ستا بیا فایده تا ته نه درکوي، د ګناه نه تا نه خلاصوي. نو طبعا هغه روژه الله رب العالمین ته هیڅ قسمه ارزښت نه لري، او هسې په بنده باندې به تنده او لږه تېرېږي چې په هغې کې هغه د خپلو اندامونه روژه نه کړي. خپل اندامونه یوازې روژه د خولې روژه نه ده، بلکې د سترګو روژه ده، د غوږونو روژه ده، د لاس او خپو روژه ده، د حرامو نه روژه ده، د مسلمان وینه، د مسلمان د مال دپاره. راځو ګورو چې په بازار کې نن سبا څه حالات شروع دی، یخ کم ځای ته ورسېدو، ګیس کم ځای ته ورسېدو، نرخونه کم ځای ته اوچت لاړل. دا روژه یوازې دا نه ده چې تا په خوله روژه نیولې ده او نور د مخلوق ته چاړه تېره کړې ده په قیمتونو کې، په نرخونو کې، په نوره نړۍ کې، په اسلامي نړۍ کې د روژې په خاطر باندې خلک نرخونه راغورځوي، مګر موږ مقابل کې دومره اوچت په های لیول کې خپل نرخونه نیولي چې د دې رمضان دپاره هر سړی کوشش کوي چې احتکار وکړي. احتکار ناروا دی، احتکار هم دې ته وایي چې د یخ والا یخ دې وخت کې نه خرڅوي، ماسپښین یې نه خرڅوي، مازدیګر نه خرڅوي، چې مازدیګر نه وروسته 1 غنټه هغه ته پاتې شو، نرخ هغه راوباسي یخ او شروع شي خلکو باندې یوه کنده چې کوم دی د یو کیلو هغه په حساب باندې په څومره روپو باندې ګرانې خرڅوي چې هغه حساب الله ته معلوم دی چې په غریبو خلکو باندې به څه تېرېږي. دا که موږ وګورو دا د روژې د هغه حقایقو نه سترګې پټول دي. د روژې په رابطه باندې فقط دا معنا ده چې روژې نه مو دا مفهوم اخیستی دی چې خوله دې بنده کړو د حلالو نه په حرامو دې ورشروع یو. نو دا که چې ته مونږ کوو زمونږ په کورنیو کې دغه اصلاحات را نشي، زمونږ په ټولنه کې دا اصلاحات را نشي، زمونږ سالم کورنۍ د دې رمضان نه تربیه وانخلي، څه فایده شوه؟
صحابه کرامو بخپل حتی هغه بچی به روزه کول چې کوم د روزه طاقت بیان لره ولی هغه ته به تربوي نقطه خودله چې دا زموږ باندې لازمی ده ورسره به د دروغ نه معنی کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو خزانه راوسته شو چې یا رسول الله دې روزه نیولې دا ډیره سخت را څنګه وکړي رسول الله ولې وختي ماته کړی ده ولی چې دې غیبت کړی دی او کنه چې راي ولې چې زیاده تعاملي وخم و زنانه راوسته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې استفراغ وکړي چې دونه پټي د غوخه وغورځول عادي خبره موږ تاسو غیبت څه ته وای د مسلمان یادول په هغه سبانه چې په خپه کیږي دا پټو هر ځای کې کیږي په مجلس کې ناس غب شپ لګو یو رات سم لو لګي پکې درو خبره ده دغه دوکې چې په بازار کې نن سبا روان دي او کېږي د دکاندارانو دغه نه او دغه یو خو بې کیفیته عرضه وړاندې کوو بې کیفیته څیز وړاندې کوو هغه د ښو شیانو په منځ کې وړاندې کوو فقط پیسې ګټل دي که چېرته مو هدف د روژې نه دا یې وروڼو نو دا هسې خبره ده دې کې باید موږ د مسلمانانو سره همکاري وکړو دا د مسلمانانو د همدردۍ درس پیغام او درس ځان سره راوړی دی روژې د روژې یو د پیغامونو نه او یو د اهدافو نه دا دی چې موږ سره احساس د ورور پیدا شي د مسلمان ورور احساس را ژوندی کړي د هغه په مقابل کې د موږ سره یو مینه پیدا شي د هغه سره د ښېګړو مینه را سره پیدا شي د هغه د لږې نه خبر شو د هغه د تندې نه خبر شو د هغه د مشکلاتو نه خبر شو نه دا چې هغه پسې په روژه کې چاړه تېره کړو چې یاره ته صبر وکړه چې اوس د ګټې وخت دی او راشه ګټه پکې وکړه نو دا اوس ګوره سمدستي د روژې دپاره ګیسونه وختل د هغې ریټ وخته د خوراکي توکو ریټونه وختل دارنګې هغه بې کیفیته څیزونه چې په بازار کې نن ویني خراب شی نه به راوړي د ښو شیانو سره به ګډ کې خرڅوي به مسلمانان په ځای د دې چې په خپل منځ کې یو په بل رحم وکړي د نورې دنیا په عربي نړۍ کې په نوره نړۍ کې چې مسلمانان دي حتی چې په هغه کفري ملکونو کې چې موږ تاسو هغې ته کفري ملکونه دي راته ښکاري مسلمانان هلته چې دي خپل منځ کې داسې اتفاق کوي چې هلکه په دې میاشت کې به موږ د غریب غربت سره کومک کوو بل ورځ راته یو کس د اسټرالیا نه تلیفون وکړ چې هلته زموږ داسې یو پروګرام دی چې څومره غریب افغانان دي د هغې لیستونه مو اخیستي دي چې څوک په کوم کاروبار کې دی ورته وایي چې لاړ شئ او هغې نه ارزان نرخ باندې شی نه واخلي مسلمانانو کې دا احساسات دي خو دلته بالمقابل دا چې د غریب پوښتنه وکړو د غریب لاس ونیسو د غریب د غریبۍ او د هغه درد زموږ په زړه کې راشي او کاندې ته غورځوو د پاسه پې داسې یو مشکل راولو چې هغه بیچاره سره روپۍ هم نشته د یخ روپۍ یعنې تاسو یقین په الله وکړئ چې د دې د سرطان دغه روژې نن اوله ورځ ده پرون ماته یو کس ویله چې ما سره مولوي صاحب د دې وس نشته چې زه د یخ واخلم یعنې ته څه سوچ کوې چې هغه به د منګي اوبه څکي هغه به بیچاره ته ولې ځکه هغه وس نشته زموږ ټولنه غریبه ده که د داسې خلکو موږ پوښتنه وکړو زموږ پر کورنیو کې زموږ په مساجدو کې زموږ په جوماتونو کې موږ سره شته داسې خلک د حیا نه څه نه وایي خو که چېرته هغه ته دغومره شي چې مثلا د هغه د وس مطابق شي خیر دی پیسې به قرض کړي روا به اخلي خو چې پیسې هم په جوب کې خو د ده وس نشته چې هغه واخلي ځکه هغه له دونه یعنې چې یو په اصطلاح باندې یو منګې اوبه نه یخي هغونه یخ ده ته په 500 او په 100 روپۍ 500 چې یخ اخلي ولې 3 ډوډۍ پې نه اخلي ولې 3 ډوډۍ پې نه اخلي د دې وجې نه دا درس دی موږ تاسو مسلمانان یو اسلام روژه د دې په خاطر باندې فرض کړل الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا د روژې هدف دی دا د روژې نتیجه ده دا د روژې غایه ده دا یې مقصد دی چې په موږ کې تقوا راشي تقوا څه معنی د الله نه خوف یره د الله اوامر منل د الله د نواهیو نه ځان ساتل مونږ په روژه کې تربوي اصلاحات راوړو منځته لاسته مونږ په دې روژه کې داسې شو چې هغه تېرې خوالې بدې او تېر ګناهونه هغه چې څه مو کړي دي د هغې باندې پښیمانتۍ ښکاره کړو د جومات سره جوړ راولو د جومات ته لاړ شو په کورنۍ کې دغه خپل بچي هغې دې ته وهڅو چې بچي تلاوت وکړي بچي مونځ وکړي د بچو د تربیې کوشش وکړو په خپله یو اصلاح را پکې راشي دا که بعضې ورونه په دې خاطر باندې چې رمضان راغی په تلویزیون باندې ټوټه واچوي چې دا به بند کړو د رمضان میاشت ده خو که رمضان تېر شو بیا کوو دا بل جرم دی مونږ باید په دې کې د ګناهونو سره داسې مکمل ته هغه دغه خبره بایکاټ تی وکړو چې بس نور زمونږ د رمضان په خاطر باندې دغه ګناه لاړه ختمه شو ډېر ورونه دي هغه پکې نشې کوي نسوار سګرټ کوي هغې دپاره دا ښه موقع ده چې دا پرېږدي نو زه دغه پیغام لرم دې ورونو ته چې د الله نه خوف او یره پکار ده د روژې غوښتنې پوره کول پکار دي روژه څه د موږ نه غواړي دغه نن اوله ورځ شروع شو روژه موږ باید په دې باندې ځان عادت کړو چې بیا اوس ماښام ته سوچ وکړو چې زموږ په ګاونډ کې څوک دي چې غریبان شته دی چې هغې به ماښام ته د ترکارۍ وس نه لري یو څه وله زه ورکړم یو چا ته یخ ورولېږم یو چا ته ډوډۍ ورولېږم یو چا ته ترکاري ورولېږم یا اجتماعي طور سره موږ په خپلو مساجدو کې د خپل کورونو نه یو څه لږ شانې ترکاري راواخلو ځکه دا یو بل پیغام دی چې په روژه کې اجتماعیت دی په یو الله اکبر بندو په یو الله اکبر ماتو دا یو اجتماعیت دی دا اجتماعیت څنګه موږ پلې او عملي کو
هغه داسې چې د یو بل سره لاس ورکو او همکاري ور سره وکړو. ښه مثال د هغې دپاره د روژه ماتي یو ځایوالی دی چې رسول الله صلی فرمایي چې که ته په یو چا باندې روژه ماته کړې او هغه ته د روژه ماتې برابر کړي، الله د هغه د روژې عمره تاله ثواب درکوي، د هغه ثواب خپل تاله هم درکوي. بیا د دې دپاره چې یو سړي به په کور کې وس د څه شي کېږي او به نه کېږي، نو که دا ټول د خپلو کورونو نه هر څه چې وس یې راوړي کېدي، نو کېدی شي چې هغه روژهداران چې هغې په خپل کور کې د مثلا د غوښې یا د ښې ترکارۍ وس نه لري، ستا په دې جومات کې به ستا په ترکارۍ روژه ماته کړي. دا هم یو اجتماعیت دی، دا هم یو ټولنیز هغه غوښتنه ده د رمضان المبارک چې زموږ او ستاسو مسلمانانو نه کوي. د صحابه کرامو زندګۍ کې روژه کې د هغې په منځ کې به د روژې په راتلو سره مبارکیګانې ورکول کېدې، خوشحالي به یې کوله، ځکه چې دا یو چانس دی د دې چې موږ دې پکې ښایسته عملونه وکړو، د بدو عملونو نه ځان وساتو. نفلي عبادت د دې په فرضو حسابېږي. په دې کې درې لسۍ چې دي هغه حدیث یو حدیث کې راځي ولو که سندن کمزوری دی چې اول لسۍ باندې الله انسان ته بخشش کوي، د الله سره د بخشش دي. اوس څنګه موږ د الله د بخشش مستحق وګرځو؟ الله خو به وعده ده چې زه تا ته بخشش کوم، چې زه یې مستحق ونه ګرځم نو ما ته به څه بخشش وکړي؟ مستحق موږ په دې باندې ګرځو چې موږ د الله نه بخشش وغواړو، الله ته پښیمانتیا په خپلو اعمالو ښکاره کړو. دغه زړه چې زموږ سخت شوی دی چې نن د کاڼي نه سخت دی، دغه زړه کې تاثیر راشي. نن ډېر ورونه شته په سینو کې زړونه دي خو د تیږو نه سخت دي. راځي رمضان نه تېرېږي دي که نه، هغه د خپلې بد عملۍ نه اوړي، هغه د خپلو بدو اقوالو او افعالو نه اوړي، هغه د هغه حرامو نه سود نه دروغو نه هغې نه اوړي. باید موږ زړونه نرم شي، دا ووایو چې تېر رمضان کې ډېر ورونه زما او ستا په خراسان کې نن نشته، نن هغې د قبرونو منځ کې پراته دي. نن کېدی چې دا رمضان هم زموږ اخیر رمضان وي، یو چانس دی الله راک، نو باید دې کې صادقه توبه وباسو، رښتینې توبه د بدو عملونو نه وباسو. موږ هر یو بد عمل لرو او کوو، بد عادات لرو، مسلمان اذیت، د الله او د رسول خلاف، لحظه په لحظه باندې دغه ګناهونه دي موږ نه روان دي. موږ صادقه توبه وباسو، نصوحه توبه وباسو چې الله هغه کړي مې معاف کړي، نور بیا نه کوم، نو ته به د مستحق د دې شي چې ستا توبه قبول شي، تا ته به الله بخشش کنې تېرېږي. چې څنګه نن ورځ ده داسې وګوره چې سبا به اخري ورځ را روانې ختمېږي. خو هغه څوک هغه چاته د مبارک وي او هغه څوک د خیر او د برکت خاوند وګرځېده چې د هغه په ژوند کې بدلون په دې رمضان سره راشي، د هغه په اعمالو کې بدو اعمالو کې بدلون راشي، هغه سره واقعي د یو غریب او د فقیر او د بیچاره همدردي پیدا شي، همکاري ورسره پیدا شي. که زکات یې ورکړی نه په دې میاشت کې زکات مستحق ته ورکړي. زه اکثر دا خبره کوم چې زکات په ځای دی چې هغه بزرګه میاشت کې وباسئ، دا د زکات دپاره خو خپله میاشت نشته، وخت معلوم نه دی. خو که رمضان ته موږ راوباسو، په رمضان کې به د ډېرو بېوزلو لاس پې موږ ونیسو، او لازمي نه دی چې موږ یې په رجب کې ورکوو یا په بزرګه کې. دغه میاشت باندې که څوک ورته دغه میاشت خاص کوي، د هغې په ځای د رمضان خاص کړي، دې کې ډېر اهمیت او ډېر فضیلت لري. او بیا که زکات مو ورکړی وسم کېږي، نو د خپل نقد مال نه بیا یو مسلمان ته د روژه ماتي دپاره ځان له غوښه اخلي، خیر دی، نیم کیلو یو پاو بل چاله واخله ورسره، هغه کور ته ورولېږه. دا هغه اجرونه دي، دا هغه ثوابونه دي چې دې روژه کې شته، بیا بله وخت نشته. که په بل وخت باندې بیا ته سنډاګانې ملالې، د هغې ثواب دې ته نه رسېږي چې کوم په روژه کې الله د موږ سره وعده کړله. نو موږ مسلمانان مکلف دي چې الله د بخشش مستحق پکې څنګه وګرځېږي ځان. او دویمه عشره چې هغه د رحمتونو او د الله د مهربانیو عشره ده، چې دې کې انسان د الله د رحمت، ځکه چې کله انسان پاک شو او د مغفرت وړ وګرځېده، دا د الله د رحم مستحق وګرځېده. الله به زموږ په حالاتو باندې رحم وکړي، دا څه حالاتو کې رواني، دا بد امني به په امن بدل شي، دا غریبي به مو په مالدارۍ بدل شي، اخر به زمونږ په حال باندې الله ضرور رحم کوي. مدني صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان تاسې خپلې خبرې په یاد ساتئ. کرښې به هم راخلو او په منځ کې څو پیغامونه هم راغلي. یو پیغام ځواب شو وړاندې ویلي چې د روژې څخه هدف او مفهوم څه شی دی. تاسې ورته روښانه کړه چې تقوا او په موږ کې وحدت او یووالی او دغه ټول مسایل چې الله سره مو اړیکې ټینګ شي، دا مسایل دا پوښتنه ځواب شو. بل پیغام تاسې وړاندې د خبرې په تایید راغلی شیخ صاحب، تاسې ویل چې ځینې خلک په روژه کې تلویزیونونه ګوري. پیغام داسې راغلی چې تلویزیون خلک د دې لپاره ګوري چې وایي موږ د غیبت نه پکې ځان ساتو. دا څنګه کار دی او څه خبره ده؟ خو کرښه به لومړی ځواب کو. تاسې ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
څوک ښاغلی کوم ځای نه؟ لنډې کوتل څخه. تاسې هغلته زموږ غږ اورئ؟ تاسې سره ښه د اوسئ. زموږ خپرونه په دې تړاو ده چې په روژه کې له کومو اخلاقو کار واخلو او روژه څنګه په استقبال سره ونیسو او کوم کارونه پکې ترسره کړو. په دې تړاو کې کومه پوښتنه او نظر لرئ مهرباني؟ او کله پوښتنه دا ده چې سړی دا مصبره واړي یا په پوزه بلنه یا په غوږونو ځکه نو دغه اصلي دی. بله بله کومه اندېښنه خو نشته در سره؟ تر پای خپرونه واوره. ډېره مننه. خیر اوسه. الله دې مال اوسه. 0 350 350 988 0 250 250 په ژوندۍ بڼه ستاسې لپاره زموږ خپرونه ده او هیله ده چې تاسې هم په همدې تړاو کومې اندېښنې چې در سره یې راسره شریکې کړئ. علاوه له دې زموږ نورې خپرونې هم شته، منار او روژه او منار، دا دواړه خپرونې دي او هیله ده چې تاسې هم راسره پکې ملتیا وکړئ. لومړۍ پوښتنه وه چې موږ تلویزیون باندې وخت تېرول. بله د دې په ځای چې وایي مثلا شیخ صاحب وړاندې یادونه وکړه چې غیبت روژه خرابوي، نو خلک وایي چې راځئ له غیبته ځان خلاص کړو. تلویزیون کې داسې سیریالونه دي چې بیخي څوک خبرو کولو ته نه پرېږدي، نو غیبت خو پرېږده چې چا صفت هم نشي کوی. دا مثال هم دا دی وایي چې د باران نه تښتو نامې نه لاندې دا خبره ده. دویمه پوښتنه له لنډې کوتل پولې هغې غاړې وه. دوی ویلې چې خپلې لاړې تېرول بار بار روژه خو نه خرابوي. بله دا چې غسل کوي د غوږو یا هم د پوزې له لارې اوبه تېرېدل روژې ته زیان رسوي که نه؟ نورې کرښې هم راخلو. تاسې ستړي مه شئ، ستړی مه شئ مهرباني. ایاز وروره مهرباني. زمونږ کلي کې وروره 2 جومات دی. دین چې هغه 8 رکعته کوي او افراد چې هغه 20 رکعته کوي. نو اوس کوم یو بهتر دی؟ د کورنیو په تړاو خو کومه پوښتنه در سره نشته ده چې کورنۍ څنګه وکولی شي روژه په کور کې په صمیمیت، مینه او همدردۍ او دارنګه هماهنګۍ پر مخ بوځي؟ نو اوس دغه پوښتنه ماته راپیدا شوې، زه استاد یم، زه کوم پسې ودرېږم؟ صحیح. زموږ موضوع دا نه ده، تر ډېره تمرکز په هغې مسایلو وکړو. بله رادیو دې واوري انشاءالله. بله زموږ په دې تړاو باندې ځانګړي خیر دی. روژه د صمیمیت میاشت ده. اول خو به زه دا پیغام ټولو له ورکوم چې قهر غصه را کنټرول کړي. یو ډېره د فضیلت او د بهترۍ میاشت خو د موږ نه شیطان لعنتي دا کوشش کوي چې په یو څه په بل څه باندې رانه خرابه کړي. تاسو یقین وکړئ چې د دې میاشتې ارزښتونه او د دې میاشتې فضیلتونه یعنی چې کوم ته شیطان ته معلوم دي، نو هغه نه غواړي چې موږ د دې مستحق وګرځېږو. نو یو خو په معمولي خبره باندې د چا سره دویمه خبره نشي کولی، که خبره ورسره کوي نو سمدست در باندې وار کوي او یا درته کنزل کوي. نو د دې نه ډېره زیاته خودداري وکړو چې انشاءالله مخې ته په پروګرام کې به موږ دې باندې بحث کوو. شیخ صاحب ډېره بخښنه غواړم، څو کرښې به ځواب کړو. تاسې ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. دا وروره زه د شاخل خبرې کومه بېګانه تا سره چې دا رابطه نیولې وه چې مولوي صاحب دا پوښتنه وکړو چې کله دا د روژې نه علاوه یعنې دغه د سهار مونځ چې وشي او کم 3 بجې کېږي بیا مونځ یعنې په وړاندې 3 بجې چې څوک وکړي چې ممانعت خو نشته جومات لرله چې کور کې څوک کوي. دغه پوښتنه ده وروره په ترتیب سره به ستاسې پوښتنه ځواب شي. صحیح شو انشاءالله. واموسته جواب کوو. الله دې مال اوسه. ډېره مننه. بله اړیکه هم راخلو. یو پیغام غواړو چې دوستانو ته یې ورکړو، ځکه زموږ ټول څه چې خپرېږي او ټولې خپرونې اصول ښکاره دي، روښانه دي. دا چې په روښانه ژوند غږېږو باید نور مسایل پکې ونه څېړو، ځکه چې زموږ روژه او منار ځانګړې خپرونه ده چې تاسې پنجشنبه، سه شنبه او دارنګه یک شنبه د شپې 8 بجې اورئ. ډاکټر صاحب فضل هادي تاسو ته په هغې خپرونه کې په دې تړاو باندې پوښتنې ځوابوي. شیخ صاحب مدني تاسو ته په دې باندې پوښتنې ځوابوي چې وړاندې خپله یاده کړه چې موږ په بازار کې څه حل دی، په کور کې څه حل دی، په تندي کې 12 بجې کور ته چې لاړ شي پټکې، او په روژه ماتي کې یوازې په دسترخوان کې ناستل. مېرمنې ته وایي چې ته دې بچیان غلي کوه، او مثلا مور ته وایي چې ته دا کار کوه. نو دغه کارونه په کورنیو کې څنګه دي؟ په دې
تړاو مدني صاحب تاسو مشورې درکړي نو بیا هم چې ډیره جدي ستونزه وه او تاسو ورسره داسې وایي چې یعنی خفه وئ ورته ډېر لکه وړاندې ورور بیا کولی شئ که نه نو په خپرونې موضوع باندې هڅه وکړئ چې پوښتنې وکړئ تاسې ستړي مه شئ کرخه در پرې پیغام کې 2 پوښتنې راغلي دا به ورسره ضمیمه کړو بیا به ځوابونو ته راشو خو اړیکه مخکې شوه ستړي مه شئ وعلیکم السلام زما د مولوي صاحب نه پوښتنه دغه چې په روژه کې چې راحت درد کوي هغې کې دوا ایښودل څنګه دي روژه خو سر نه ماتېږي او بل روژه کې چې پوزې نه اینه دی چې دې سره خو روژه نه ماتېږي او یا کوم ځای وینې شي یعنې اودس او روژه خو سره ماتېږي نه بله ډېره مننه پوښتنې به مو ځواب شي الله مولو اوسه تاسو ستړي مه شئ وعلیکم السلام چې څنګه دا سوال وکړه خلک د پیغمبرانو چې کوم جوړ شوي دي صلی الله علیه وسلم پسې دا په روژه کې خلک ډېر ګوري او عام دغه کې خلک ډېر ګوري سریالونه صحیح ده بله صحیح ده صحیح او د دې کتل څنګه دي صحیح بالکل صحیح ده صحیح خبره دی وکړه مولاني ګوري کور مو ودان ژوندي اوسئ درنو دوستانو روښانه ژوند ده او تاسې له منار اسلامي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه باندې اورئ ستاسې لیکو بس راځي او موږ به انشاءالله جواب بله پیغامونه خاص روښانه ژوند ته راغلي دا به ولولو شیخ صاحب دوی لیکلي چې په ماښامي کې سپکې سپورې ویل کورنیو ته ماشومان وخل د روژې له وجې ځکه چې دی پسې اخیستی دی همداسې لیکلي دا خو به روژې ته زیان نه رسوي روژې نیولې هغه هم د خلکو ته خو نه نیولې او ځان ته یې نیولې دا او بل پیغام هم راغلی دوی ویلي چې په روژه ماتي کې په غذا پورې مسخرې کول چې ګویا دی یا عمل پسې اخیستی او یا هم ډېر تږی شوی وایي چې دا خواړه بیخي مزه نه کوي په دې روژه کې دا خو به روژې ته څه زیان نه رسوي مننه خوشحاله اوسئ راځو دې ته چې تلویزیون باندې وخت تېرول دا همدغه مسله ده چې سړی وځي د باران نه ناوې ته کښېني احساس په فکر هم دی نو زه وایم چې مونږ ولې د الله په کتاب باندې وخت تېر نه کړو ولې د الله کتاب ته وخت ور نه کړو ولې یو عالم درس ته کښېنو الحمدلله زموږ رادیوګانې په ډېرې رادیوګانې شته چې په روژه کې ډېر ښې خپرونې لري نو دا چې مونږ وخت د تلویزیون سریالونو ته ورکوو یا هندي فلمونو ته ورکوو دا خو ډېره زیاته ناروا او فسق په جوړ دی دا خو بالکل یو عالم هم په دې باندې اجازت نه ورکوي نو امید دی چې ورونه د تلویزیون په د شیشې نه بالکل ځان اخوا کړي او که دا د موبایل شیشه ده او که د تلویزیون شیشه ده په دې ټولو کې فسق به جوړ دی په دې ټولو کې پردیو ښځو ته کتل دي په هغې کې هغه فحاشي ده چې کومه فحاشي ته عام وخت کې هم کتل ناروا دي نو څنګه هغې کې اجازت څوک ورکړي چې ته په تلویزیون ستا خوله بنده ده د الله د خاطر نه د الله د رضا نه تا خوله بنده کړې ده چې الله ته د مانه راضي شي او ستا د یېرې نه خو بیا ته هغه واخلي او په داسې یو څیز باندې وخت ساعت تېرې یا قطعې کوي یا مثلا لډو کوي یا مثلا نور څه کارونه کوي چې په هغې ساعت تېر کړي او موږ ته هم دا اکثر وایي چې یاره د غیبت نه خو لډو ښه ده د غیبت نه خو مثلا ولې دغه عباسیاتو کې وخت تېرېده تا سره دونه وخت سبحان الله الحمدلله الله اکبر په دې باندې مسلسل خپله ژبه لمده وساته د منکر د مجلسونو نه ځان لرې وساته همدغې کې تا شیطان مصغروفوي او دا شیطان په خپله هم داسې لوی عالم دی هغه تا ته فتوا په خپله درکوي درته وایي چې هلکه د غیبت نه تلویزیون ښه دی د غیبت نه دغه لډو ښه ده ولې تا په دې نه مصروف وایي چې د غیبت نه قرآن ښه دی قرآن ته کښېنه نو په دې خاطر باندې دې باندې وخت تېرول عباسیات دي او په عباسیاتو روژه باندې ځان ته ساتل دي هغه ورور چې لاړې تېرول چې هر څونه تېري کړي دې باندې روژه نه خرابېږي ځکه دا د خولې خپل دغه دي او کم چې په غسلو کې په غوږ کې اوبه نه نوځي یا په پوزه کې اوبه نه وځي دا هغه لارې دي چې په دې لارو باندې سړي نه بې اختیاره نه وځي په بې اختیاره باندې روژه نه خرابېږي البته کوشش دې کوي دا خپل وس دې کوي چې مثلا په غوپه وي باید غوږونو کې ګوتې کېږدي یا مثلا په اوبو کې غوپه کېږي پوزه مه کې هغه کېږدي پوزه ونیسي د خپل وس نه علاوه که بیا د ده نه په سهون لاړې شي نو په سهون څه مسله نشته دی دارنګې دغه ورور ډېر په غصه باندې د 8 رکعاتو د 20 رکعاتو خبره وکړه دا به انشاءالله زموږ په نورو خپرونو کې هم تفصیلي وي دا خبره ورونو د ضد نه ده دا خبره د یو بل سره د جنگ نه ده دا خبره د جګړې نه ده دا الله ته تقرب حاصلول دي په ښایسته عمل سره ښایسته عمل هغه عمل ته ویل کېږي چې په هغې کې د الله امر او د رسول الله طریقه موجود وي تراویح کې د مانځه په رابطه باندې په تراویح کې د رکعاتو د عادت په رابطه باندې داسې نه وایي چې په سلفو کې د دې کې څه جګړه شوې ده یا په سلفو کې د دې یو بل پسې کوتک راغستی دی خو مونږ کې افسوس دا دی چې دین هم رابکې شته ضد هم رابکې شته او عناد هم رابکې شته که په یو جماعت کې
ته پوهېږي چې یو رکعت یا 8 رکعته تراویح کېږي یو طرف ته، هغه ډېر په ښایسته طریقې سره کېږي او ښه قرآن پکې ویلی کېږي، په آرام سره ویلی کېږي. خو بل طرف ته 20 رکعته دي چې 20 رکعت همداسې کوي چې په 20 منټو کې نه، چې په 15 منټو کې خلاصوي، قرآن پکې صحیح نه ویلی کېږي. نو خو انسان باید د خپل ځان په فایدې باندې وګوري او لاړ شي هغه چا سره مونځ وکړي چې د چا مونځ ښایسته دی. په دې پسې مه ګرځه چې دا که 20 دې وکړي، که 40 دې وکړي، که 30 دې وکړي، که 8 دې وکړي، که 10 دې وکړي، خو په حسن یو سوچ وکړه، ښایستهوالي کې سوچ وکړه، د قرآن په اورېدو کې سوچ وکړه. دا د جنګ او د جګړې خبره نه چې یاره په دې جماعت کې به دا 20 کېږي 8 به نه کېږي، او که چا 20 وکړلې او که چا 8 وکړي نو داسې به کوو داسې به کوو. نه بخښنه غواړم، مهمه خبره دا ده چې لمونږ فرض پاتې دي، فرض نه کوو او په تراوو پسې بیا داسې شورم جوړ کړی نفل دي چې په شپېته دې وس کېږي. همدغه تراوو کې که موږ خپلو ځوانانو ته وګورو د 20 رکعاتو پسې راغلي ناستې شاته خریمن په جومات کې جوړي او نخرې په جومات کې جوړي، شور شغب جوړي، فقط هغه رکوع ته ځان برابروي چې رکوع ته ورسېږي. هلکه دا څه مونځ دی؟ همدغه تراوو والا چې اوس په 20 په 8 سر ماتې دنه پښتنو کې چې بیا د ماسپخین مونږ ته بیجمې دی، د مازیګر ته بیجمې دی، د ماښام چې کوم دی هغه د سره د ډوډۍ او د شربتونو د وجې نه کولی نشي، یو او د سهار مونږ ته په خوب ځي، دغه یو د ماخوستان مانځه ته راجمېږي او هغې کې هم دغه نخرې کوي. دا څه کوي؟ ولې هسې په امت کې بې اتفاقي او اختلاف اچوي؟ څوک 8 رکعته کوي هغې ته د وابیانو ویل. وابیان څه معنی؟ وابي څه ته وایي؟ وابي خو هسې زموږ ستاسو اصطلاح ده، ټول سره یو امت یو، ټول یو مسلمانان یو اهل سنت یو. که یو کس 8 رکعته کولې په ښایسته طریقې کولې هغه پسې ودرېږه، که یو کس 20 کولې هغه سره ودرېږه. خو امت کې بې اتفاقي نه ده پکار. دا مسایل د صحابو په زمانه کې وسیع و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې هم دغه 8 رکعته کول، که د شپې به کول او که اول د شپه کې به کول، که آخر د شپه کې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم دغه مسله و. عمر رضی الله عنه پر رابطه باندې راځي چې هغه دغه د 20 خو د هغې دا نه وشل لکه دا موږ چې کوم 20 کوو. د هغې هغه تراویح هغه معلومه د روایت کې وایي چې 20 لیلتن دی که 20 رکعتن دی. خو راجح دا دی چې 20 شپې حضرت عمر په زمانه کې دا خلک راغونډ شوي او په ابی بن کعب پسې دوی تراویح کولې. موږ مقصود دلته د رکعتونو د عددونو نه د احساس صاحب د ورونو ته په ښکاره دا خبره وایم، زموږ مقصود د ښایسته عمل کول دي. همدغه ښایسته عمل دی چې ته پکې کم از کم چې په 8 رکعتو کې یو رکعت یو ساعت تېرېږي، باید 20 رکعتو والا کم از کم 2 ساعته پابند 2 ساعته کې دا خلاصي کړي. داسې څوک شته دی چې دا کار وکړي په دې ټولنه کې؟ نشته که نه؟ بلکې په دې کې چې په 20 منټو په 15 په کم امام پسې په هغه جماعت کې په هغه امام پسې ډېر زیات خلک رواني چې هلته تراویح زر کېږي. دا زر کول څه معنا؟ دا معنا چې نه پې دی پوهېږي نه پې امام پوهېږي. که څنګه قرائت وکړو، که څنګه رکوع وکړه، رکوع معلومه که ته رکوع ته ورسېږي هغه سجدې ته رسېږي، چې ته سجدې ته ورسېږي هغه د سجدې نه راوستی دی. په اصطلاح باندې د تراویح نه یې خړاوې جوړې کړي دي. ولې موږ ښایسته عمل نه کوو؟ الله وایي ما پیدا کړی چې لنبلوکم ایکم احسن عملا، چې کم در پکې ښایسته عمل کوي. دا هم د شیطان لوبې دی په موږ باندې چې موږ دغه د یو د تراویح مونځ چې زموږ ډېر مهم مونځ دی رانه په دغې باندې خراب کړو چې راشه زر زر یې وکړه ورشه. شیخ صاحب د دې پوښتنې ځواب به په پښتو متل باندې پیدا ورسوو. پښتو کې یو متل هم ده چې وایي لږ وخوره تل وخوره او ډېر وخوره ګنډې وخوره. دغه شی دی. اوس د ډېرو دپاره خو نه یو که نه. د سهار مونځ ټیک ده چې 10 منټه کم ماني یا مثلا په پاو کم ماني یا 10 منټو کم سهارنۍ هغه 10 منټه کم ماني وخت داخلېږي نو په باندې درې کې سړی مونځ کې دی ورور ویل زه په کور کې کوم او که چې ته عذر ولې خو دا صحیح ده که عذر نه باید جومات ته لاړ شي جومات کې مونځ کې باقي مونځ په باندې درې باندې کېږي. په روژه کې د غاښ هغه خور هغه وکړه دوا پکې اچول مشکل نه لري خو دا به کوشش کوي چې دوا ترې تېره نه شي. دارنګې پوزې نه که وینه راشي که د بدن نور هر ځای نه وینه لاړه شي په وینه باندې او روژه نه ماتېږي او 10 پې ماتېږي روژه نه ماتېږي. او دا سریالونه ګټل هغه مو مخکې راته چې سریالونه بیا دا وایي چې اسلامي سریالونه د یوسف علیه السلام قصه ده او د عمر رضی الله عنه قصې دي او څه دي. د دې اسلامي سریالونو کې هم جنکۍ شته او دا سریالونه اصلا د دې په کتلو کې دام یو عیب دی چې سبا د همغه یوسف علیه السلام په نامه چې چا کم یو کارمن فلمي اداکار او اکټر ځان جوړ کړی نو که د یوسف علیه السلام نوم ته اوري بیا تعالی همغه شکل په ذهن کې راځي، که د یعقوب علیه السلام نوم اوري همغه شکل دله راځي. او عبادت نه خو وتل علاوه د دې نه دا د پیغمبرانو تمثیل دی. د پیغمبرانو تمثیل ناروا دی، دا پاکې هستۍ دي اوچتې هستۍ دي. نو په دې وجه باندې اوس چې کوم فلمونه د مسلمانانو ډکلي دا خو مسلمان عمل موږ دپاره خو دلیل نشي جوړېدی. مسلمانان به ډېر کارونه کوي نو خو د دین نه دي. اوس د دغه سریال چې پای کې د ابوبکر صدیق شکل ښکاري، پای کې د عمر صاحب ښکاري او د رسول الله مبارک شکل پکې نشته دی. د نورو ټولو انبیاو چې کوم سریالونه دي موږ ته خلکو ویلي دي خپله مو بعضې وخت کې ته متوجه شوي چې وګوره دې کې دغه سریال دی د یوسف علیه السلام په نامه چې چلیږي. چا چې د یوسف علیه السلام په نامه ځان جوړ کړی دی چې بیا تلاوت کوي د یوسف هغه راشي د ده ذهن له همغه سړی راځي. د دې وجې نه دې کې هم خیر نشته او دا هم د اسلام نه نمایندګي نه کوي. بالکل د دغه سریالونو نه تېر شئ. زه وایم موږ ولې وخت قرآن له نه ورکوو؟
قرآن دلته په دې جلال آباد کې په ځای باندې د قرآن کریم درسونه روان دي، باید دې له راشو دې ته کینو. دا روژه د قرآن میاشت ده، الله قرآن کریم ته خاص کړې ده، رسول الله مبارک قرآن کریم ته خاص کړې ده. جبرائیل علیه السلام راته رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن پیاړو. په دې میاشت کې حتی محدثینو حضراتو به د حدیثونو درسونه بندول، فقط د قرآن کریم لپاره به وخت ورکونو. کوشش وکړو ورونو چې په دې سریالونو تیر نشي. ماښامي کې کور کې ماشومانو ته ښځو ته کنځل چې ما روژه نیوله، دا خو ډېر د عیب خبره ده. او زه به مونږ په دې باندې ضرور خبره کوو تفصیلي چې روژه دې ځان له نیولې ده، ته راشي قار په ښځه وباسې، دا ښځه د الله بنده نه دی، دغه کور کې ستا لور د الله بنده نه دی، ننګور دی د الله بنده نه. تا څه سترګې دې سرې کړي دي او داسې دې ځان بهادر کې چې ما روژه نیولې ده. دا روژه دې د خلکو دپاره نیولې ده. روژه خو مونږ ته اخلاق ښیي، روژه خو مونږ ته صبر ښیي، روژه خو مونږ ته تحمل ښیي. په مونږ کې باید د صبر ماده پیدا شي. دغه 18 ساعته 19 ساعته در پکې صبر، اوس ماښام 15 منټه پاتې دي او تا اور اغوستی چې دا شی تیار نه ده. بلکې مونږ باید په خپله په کورونو کې د خپلو د کور د خلکو سره کومک وکړو، د هغې سره په ډوډۍ تیارولو کې کومک وکړو، د هغې سره د اوبو په راوړلو کې کومک وکړو، خپل کشران بچي دي ته وهڅوو، په خپله کومک وکړو چې هلکه راځئ دا راواخله چې یو ځای کینو او دعا وکړو. دعا مونږ او تاسو نه یېره ده، ایله په همدې غوبل باندې کښته پورته کېږو چې دا داسې دی، دا هغسې دی. پنځه مخکې او حدیث کې راځي چې روژه ماتې ته ټول کښېنئ، 10 منټه مخکې سوال وکړئ د خپل ځان دپاره، د ملت دپاره، مسلمانانو دپاره چې دغه ناخوالو کې مونږ اخته الله مو ته اخلاص کړي. دا نه چې هلته په ډوډۍ یاره ډوډۍ داسې ده خرابه ده او دا داسې برابره نه ده. لکه وروسته یو سوال داسې هم شوی چې په ډوډۍ پورې مسخرې کول یا په خلق تنګول یا په کورنۍ کې داسې یو حالت راغستل چې الله بس خبرې ورسره نه کېږي، د سره خبرې مه کوئ. ولې؟ ځکه د نسوارو نشی په سر کې ځي راځي، او که د چا د یوې نه 2 ور باندې وکړه نو د جام وار پې کوي، د ګیلاس وار پې کوي. دا انسانیت نه دی. اسلام خو پرې د انسانیت نه دی. اسلام د صبر او د تحمل مونږ ته درس راکوي په دې روژه کې چې تا دا دونه ورځ صبر وکړو، دا 15 منټه نشي کولی. نو کوشش وکړو ورونو چې په چا سر مات نه کړو، په چا ته کنځلې ونه کړو، حوصله، تحمل او خپله خدمت وکړو چې تر څو مونږ ټول الله اجر راکړي. بله، او په داسې الفاظو سره د شخص بیا روژې ته زیان نه رسېږي. ولې نه رسېږي؟ روژه کې څه؟ روژه خو هسې دوړه ده، روژه خو هسې هغه ډالې څیرې کړی دی. دا چې دا دونه وخت تېر شه، دا چې دلته په کور کې داسې د سارا باندې به ده څه کړي چې په کور کې حوصله د لاسه بیلې د سارا باندې به څه کړي. دا خو زمونږ او ستاسو ټولنه خو داسې ده چې ماښام ته چې را رسېږو اکثریتو خپله روژه سوری کړي، څه پکې پاتې نه وي، فقط دغه چې هغه خوراک او څښاک یې نه کړی، نور هر څه پکې کړي. یعنی له عبادت نه عادت جوړ کړی. عبادت نه عادت جوړ شوی. بله، ډېره زیاته مننه کور ودان مدني صاحب، له تاسو درنو اورېدونکو له تاسو نه د خپرونې څو شیبې پاتې، ستاسې څو پیغامه هم شته، اړیکې هم نیولی شئ. 0 350 350 058 250 158. دا زموږ پرانیستې شمېرې دي. ډېر تمرکز باید په دې وشي لکه څنګه چې مدني صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ څنګه وکولی شو د روژې په میاشت کې له صبر څخه کار واخلو، په هغو کارونو باندې ځان مصروفه نه کړو چې زموږ له روژې څخه څنګه وکولو چې الله د موږ نه راضي شي. الله موږ څنګه راضي په دې باید غور وکړو. الله څنګه راضي کو، دغه د رحمتونو د بخششونو میاشت څنګه د ځان دپاره ګټوره ثابت. بله، په همدې تړاو به کرښې ځواب کو. تاسې په خیر راغلی. وعلیکم السلام. حاجي صاحب له کوم ځای نه؟ مهرباني. غږ راځي مهرباني. د روژې په تړاو که د کورنیو په برخه کې کومه اندېښنه او پوښتنه در سره یې ولیکئ. پوښتنه خو نشته، خو یوه پوښتنه ده چې دا په اسلامي ستاسو خپرونې نه وړاندې کوئ، دا ولې؟ ستاسې غوښتنه ده، پوښتنه خو نشته؟ ډېره مننه. ستاسې غوښتنه وه او له ادارې سره به یې شریکه کړو، انشاءالله چې غور به پرې وکړو. پوښتنې که لرئ په دې تړاو باندې ډېرې پوښتنې دي په روژه کې. نو تاسې په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم مو واخلئ. نوم دې واخیسته او کرښه دې پرې شوه. کېدلی شي بیا اړیکه ونیسئ. 0 350 350 258 250 158. تاسو مهرباني. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم مو واخلئ. عرفان الله خان، مهرباني. دلته زمونږ دي کې د ارکان سین کې دلته لاندې نو که چېرته د دې د اوبه تېرې شي روژه دې څنګه پاتې کېږي؟ روژه خو خرابېږي نه؟ بله، پوښتنه به درته ځواب کړو. ډېره مننه. الله دې مال اوسه. دا پوښتنه به هم راواخلو. تاسې مهرباني. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. روژه مولي صاحب نه مې دا سوال دی چې په دې روژه کې روژه کې د عباداتو له جملې څخه صحیح شو. راډیو در سره روښانه وه، یو بله کرښه به ځواب کوو. تاسو مهرباني. وعلیکم السلام. ورور که ما پوښتنه ده د روژې د ماښام د اذان په باره کې او د تشنبي. لکه مثال ماښام اذان بعضې مولوي صاحب ډېر ناوخته کوي، ولې چې ښه ماښام تېر شي. البته زموږ د چې بعض موږ خپل جومات کې امیداباد جومات ته وایي همداسې تشنبي اذان نن سهار په حکم 3 بجې وکړه، موږ ټول بس ښه. نو دا د اذانو ته د وخت ور هغې خبرو کوو نه خپل هغه سبا او بېګا خپل قربان ژوندی اوسې. له تاسو څخه مننه کوو. کمې شېبې پاتې دي پوښتنو ته به ځواب. داسې دی چې په سیند کې د غوپۍ وهل نن سبا ټول همدغه بې احتیاطي کوي په دې خاطر چې څه ګوټو بې تېرې شي، ځکه ځوانان پکې ډېرې غوپۍ وهي. ډېر یو افراط او تفریط په دې کې نه دی په کار چې همیشه په اوبو کې پروت دی. دا هم لکه شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ثابت هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کله کله په روژه کې په سر باندې اوبه اچولې. یعنې دا مسله د دین د لحاظ نه ناروا نه ده که ته ځان یې خول غواړې، خو بې احتیاطي شریعت نه مني د سره. بې احتیاطي دا ده چې ته د اوبو د سر نه اوبو کې ورغوپه شه او هغه کې که په خوله کې د اوبه تېرې شوه که په پوزه کې تېرې فقط چې ستا کار وشي. نه، فقط هدف د دې نه ساتیري نه ده، فقط د دې نه ځان یخول دي او لږ شانې ځان ته یو قسم راحت ورکول دي. نو هغه په دې طریقې سره موږ وکړو چې خوله او پوزه بنده کړو، لږ معمولي غوپه وو یا مثلا په تشناب کې په ځان باندې اوبه راواچو او دا چې پکې غوپې وې او کته کېږي او پورته کېږي ځوانان او د ګنټو د سهار نه تر ماسپښین نه د مازدیګره په اوبو په غاړه پروت دی. نو دا هغه فقط یو عادت جوړول دي. عبادتو کې تکلیف او سخت هم شته دی، آب هم تېرو او دا چې لږ په ځان اسانون اوبه اچول په ځان شته دی. دا نه چې ټوله ورځ په سیند کې پروت یي او هغه فقط یې دغه هم هدف ګرځولی. دا کارخانه دی. که عبادت مونږ کوو نو ضروري عبادت په رمضان المبارک کې د قرآن کریم درس تدریس تلاوت دی، ځکه دا میاشت د قرآن دپاره خاص شوې ده. باقي په دې کې ټول نیک اعمال مونږ کولی شو، که هغه د غریب غربه سره صدقه ده، خیرات دی، که هغه پکې منځونه دي، که هغه پکې مثلا نور د خیر او اجتماعي کارونه دي، ټول پکې شو کولی. خو بهترین عمل په دې کې د قرآن کریم درس تدریس تلاوت دی، ځکه دا خاص شوې ده دې دپاره. په ټول د 9 میاشتو 11 میاشتو کې مونږ قرآن نه دی راغستی، خو دې کې مونږ کوشش وکړو کم از کم په هره لسه کې یو ځل قرآن ختم کړو. په هره لسه کې که هر مسلمان یو ځل په صحیح طریقې سره قرآن ختم کړي، دا نه چې په 3 ورځو کې، یعنې په د ورځې چې ته 3 سپارې مو ووایې نو هره لسه کې دغه نن که زمونږ وروڼه مسلمانان دغه زما په دغه جدول باندې او دغه تقسیم اوقات باندې دی عمل وکړي چې یاره نن 3 سپارې دا ووایي، هر مانځه سره چې دا تقریبا په باندې یا نیمه سپاره وای نو د 3 سپارې پوره کېږي. نو زه ته اطمینان او ډاډ ورکوم چې دا په دې 3 وړو لسو کې 3 کرته قرآن ختم کړي، نو دا به د دې لپاره ډېره لویه سرمایه پیدا شي. که قرآن غلط وي او قاري طریقې نه قرآن دې پکې زده کړي، لازمي نه چې تلاوت قرآن پکې زده کړه. قرآن دې نه زده کړې او نوې ته قرآن زده کول غواړي او قاري سره کېنه قرآن پکې زده کړه. قرآن دې زده دې تلاوت کې تفسیر درس روان دی، تفسیر درس ته کېنه. نو ټوله مسله باید د قرآن کریم په شاوخوا باندې وچرخو. اذان او د ماښام او د سهار د اذان په رابطه باندې د مخکې مړونو پوښتنه کړې وه. دا مسلې په اذانونو پورې نه دي تړي، اذان باندې فقط زموږ اعتماد دی. عوام خلک خو د ماښام وخت او یا د چربانګ وخت نه پیژني، ټول په جوماتونو کې په اذانونو باندې اتکا کوي. نو دغه ورونه چې په اذانونو باندې مسلط دي په جوماتونو کې، دی باید د الله نه ویریږي او هغه طریقې سره اذان ورکړي چې کوم جدولونه کوم هغه نقشې زموږ استاد سره موجود دي. دا نه چې عام داسې زموږ په دې جلال آباد په دې ښار کې داسې جوماتونه شته چې عام مسلمانان ټول اذان کوي، بیا 10 منټه دی هغې نه وروسته اذان کوي. نو دا خو اسې هغه د مسلمانانو هغه دین کې یو اختلاف او تفرقه اچول دي. او دا هم نه ده په کار شپه راوختله مونږ سره ساعتونه شته په هغې کې م وختونه راته ښکاري، مونږ سره نقشې شته دی په هغې کې م وختونه ښکاري. که چېرته ته پوهېدي چې ستا د جومات عالم د اذان په مغه خپل ټیم کوي چې کوم ټیم په نقشه کې راغلی دی، خو ډېره ښه ده هغې سره ماته کړه. که دا ته پوهېږي چې وروسته کوي او ټیم داخل دی، بیا د اذان ته ضرورت نه دی او مغه اصل کې د شپې راختل په هغې کې مطلوب دي. بله، ډېره زیاته مننه شیخ صاحب. نور وخت نه لرو د خپرونې وخت. درنو دوستانو، فقط 2 دقیقې پاتې دی. په دې کې به موږ له تاسو سره مخه وکړو. دا د روښانه ژوند خپرونه وه چې
چې تاسې ژوندی له منار اسلامي راډیو څخه واورېده او هیله ده چې تاسې هم په ټولو هغو مسایلو چې له منار اسلامي راډیو څخه خپرېږي په غور دقت باندې واورئ، عمل پې باندې وکړئ او خپل ژوند ښایسته کوي. زموږ نورې خپرونې هم وڅارئ او په خاص ډول د ستونزو د حل په موخه زموږ د شپې 8 بجې خپرونه شته، ژوندۍ خپرونه ده چې انشاءالله په هغې کې به ستاسې ټولې پوښتنې ځواب شي او هیلهمند یو چې تاسې به هم روژه په پوره مینه او له ټولو احکامو سره سمه بدرګه او پای ته ورسوئ. ښه وخت. مغرور کی مولا الله